السلام علیکم ملګرو. شاهین شاپریدي د کرکټ په دنیا کې یو بل غټه کارنامه وکړه. شاهین شاپریدي د کرکټ په دنیا کې یو غټ ریکارډ جوړ کو. شاهین شاپریدي د پاکستان د کرکټ په تاریخ کې یو غټ ریکارډ جوړ کو. شاهین شاپریدي داسې غټ ریکارډ جوړ کو چې دا ریکارډ وسیم اکرم، شعیب اختر او وقار یونس هم په خپل کرکټ کیریئر کې نه دی جوړ کړی. نو شاهین شاپریدي د کرکټ په دنیا کې کومه غټه کارنامه کړله، پورا معلومات در سره په دې ویډیو کې شیر کوم. نو ویډیو راس تر اخره پورې وګورئ. شاهین شاپریدي په 50 ون ډے انټرنیشنل میچونو کې بل په ډیر کم عمر کې په 23 کالو په عمر کې شاهین شاپریدي په 50 ون ډے انټرنیشنل میچونو کې 130 ترینې وکټې ترلاسه کړې، یعنی په 51 ون ډے میچونو کې 30 ترین 100 وکټې مکمل کړې. د شاهین شاپریدي نه مخکې د استرالیا کرکټ ټیم په خوانی فاست بولر بریټ لی چې کوم دی په 55 ون ډے انټرنیشنل میچونو کې 100 وکټې ترلاسه کړې وي. د نه علاوه د بنگلاديش مستفیض الرحمن په 54 ون ډے انټرنیشنل میچونو کې 100 وکټې مکمل کړې وي، او د نیوزیلند فاست بولر شین بون چې کوم دی په 54 ون ډے میچونو کې هم 100 وکټې مکمل کړې وي. د نه علاوه د استرالیا کرکټ ټیم فاست بولر میچل سٹارک په 52 ون ډے انټرنیشنل میچونو کې 100 وکټې مکمل کړې دي. او شاهین شاپریدي د ټولو بالرانو ریکارډونه مات کړو، او شاهین شاپریدي په 50 ون ډے انټرنیشنل میچونو کې 30 ترین 100 وکټې مکمل کړي د 30 کالو یعنی 23 کالو په عمر کې. د نه علاوه شاهین شاپریدي پاکستان کرکټ ټیم واحد داسې فاست بالر شو چې د 30 کالو په عمر کې په 50 ون ډے انټرنیشنل میچونو کې 30 ترین 100 وکټې مکمل کړي. د شعیب اختر، وسیم اکرم او وقار یونس هم دا ریکارډ نه جوړ کړي، خو دا ریکارډ شاهین شاپریدي جوړ کو. شاهین شاپریدي د بنگلاديش خلاف د ورلد کپ په میچ کې دا غټ ریکارډ جوړ کړی دی. څنګه تاسو پته لرئ چې شاهین شاپریدي په اوس وخت کې د دنیا په بهترین او تکړه بالرانو کې شمارل کیږي، او شاهین شاپریدي د پاکستان کرکټ ټیم یو تیز او اٹیکنګ بالر دی چې د پاکستان کرکټ ټیم د فاست بولینګ اٹیک لیډر وته ویل شي. نو د شاهین شاپریدي د فاست بالرانو ریکارډ مات کړی دی. د نه علاوه کړه سپینرانو خبرو کو د افغانستان راشد خان په 43 ون ډے انټرنیشنل میچونو کې 30 ترین 100 وکټې مکمل کړي دي. نو راشد خان د دنیا یو واحد داسې سپینر بالر دی چې په 43 ون ډے انټرنیشنل میچونو کې 30 ترین 100 وکټې مکمل کړي دي. نو از سپینر دا ریکارډ چې کوم دی اول د راشد خان سره دی، خو په فاست بولرانو کې دا ریکارډ اوس شاهین شاپریدي جوړ کو، او شاهین شاپریدي په 50 ون ډے انټرنیشنل میچونو کې 30 ترین 100 وکټې مکمل کړي دي. نو که تاسو هم د شاهین شاپریدي مینوال یو، نو دا ویډیو د نورو ملګرو سره د نورو کرکټ مینوالو سره شیر کړئ. باقي داسې نورو کرکټ معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. ملاویږو په بل ویډیو کې. د الله په امان.